بسم الله الرحمن الرحیم. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښه راغلاست یم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو په پورټفولیو مینجمنټ باندې کار روانو، خو په نننۍ ویډیو کې به موږ د پروجیکټ مینجمنټ، پروګرام مینجمنټ او پورټفولیو مینجمنټ ترمنځ تفکیک باندې بحث کوو او په فرقونو باندې به سره خبره کوو چې تر څو د دې ویډیو په آخره کې موږ د پروجیکټ مینجمنټ، پروګرام مینجمنټ او پورټفولیو مینجمنټ په فرق باندې پوه شو. نو کله چې موږ د پروژې خبره کوو په ساده اصطلاح کې موږ وایو چې پروژه هغه فعالیت دی چې مشخص وخت دپاره، مشخصه بودیجه او د یو مشخص هدف دپاره چې کله موږ کوم اکټیویټي په لاره اچو نو دغه اکټیویټي پروژه بلل کیږي. نو مثال وړاندې کوو. فرض که زه د کنسټرکشن کمپنیز لرمه، ساختماني شرکت لرمه، مکتبونه جوړوم. فرض که لغمان ولایت کې زه یو مکتب جوړوم، نو دا مکتب جوړول زما دپاره هدف دی. د دې هدف د ترلاسه کولو دپاره به وخت معلومي چې یو کال، دوه یا درې، څومره وخت کې دا باید جوړ شي. همداراځي مشخصه بودیجه باید د دې دپاره بودیجه مشخص شي چې په څومره پیسو دا باید جوړ شي. یا که خبره نور هم را ساده کو، یو محصل دی غواړي BBA وکړي، نو دغه BBA غواړي چې محصل دغه BBA سند ترلاسه کړي، نو دا باید په 4 کلونو کې دغه سند ترلاسه کړي. محصل نشي کولی چې ټول عمر محصل پاتې شي. د دې محصل لپاره دغه دوره دا د BBA سند ترلاسه کول دا خپله یوه پروژه ده. که بل مثال واخلو، نن سبا د کرونا ضد دپاره چې کوم هغه واکسین تطبیقیږي دا خپله یوه پروژه ده. کله چې موږ پروژه باندې یو څه پوه شو نو راځو اوس د پروژې فرق د پروګرام سره کوو. پروګرام مینجمنټ ډیل وذ ملټیپل سیملر پروجیکټ. معنا دا ده چې کله موږ پروژه وپېژندله، د همدغه څو پروژو چې یو شانتې سره وي، سره ورتوالی ولري، د دغه منیج کول دغه ته پروګرام مینجمنټ وایي. فرض که مثال بیا تکرارومه، زه یو د کنسټرکشن کمپنی یا یو د ساختماني شرکت لرم. فرض کوو داسې په لغمان ولایت کې یو مکتب جوړول، دا یوه پروژه ده. په همدغه مربوطه ولایت یا په نورو ولایتونو کې فرض کوو داسې چې سړک یو څه برخه جوړول مونږ ته راکول شوی ده، تر څو دی باندې مونږ کار وکړو. دا هم یوه پروژه ده. یو بل ځای کې مونږ یو پل جوړو، دا یو جدا پروژه ده. پروژې اوس ګوره درې دي او دغه درې واړه یو شانتې نیچر لري. که مونږ ورته وګورو ټول کنسټرکشن دی، نو د دې درې واړو مینیج کول دغه ته مونږ پروګرام مینجمنټ وایو، یا په بل اصطلاح دغه درې واړه پروژې چې څوک مینیج کوي دې ته پروګرام مینیجر وایي. او طبیعي خبره ده چې هره پروژه به خپل پروجیکټ مینیجر لري، او دغه دا څو پروژې چې یو شانتې سره شکل لري، یو شانتې دي، دغې ته بیا دا چې څوک مدیریت کوي دغې ته پروګرام مینیجر وایي. اوس د پورټفولیو مینجمنټ سره څه فرق؟ پورټفولیو مینجمنټ هم د څو پروژو کلکشن یا یوځایوالی، څو پروژې چې سره یوځای کړو، هغه موږ درست شکل سره مدیریت کړو، دغې ته پورټفولیو مینجمنټ وایي. خو فرق کې دا دی چې په پورټفولیو کې موږ سره پروژې سیملر نه وي. همدغه تیر مثال ته بیا راځو. که موږ د کنسټرکشن کمپنیز کې یو ځای کې مکتب جوړوو، بل ځای کې پله جوړوو، بل ځای کې همداراز سړک جوړوو، او څنګ کې ورسره یوه بله پروژه موږ اخیستې وي چې هغه نن سبا کې د کرونا ضد دپاره چې کوم واکسین تطبیقیږي، که چېرته دغه تطبیقول هم زموږ شرکت کمپني ته راکړل شوی وي،
نو دغه دواړه چې موږ سره څوک مینیج کوي دغې ته بیا پورټفولیو څوک یې چې مینیج کوي دې ته پورټفولیو مینیجر وایي ځکه چې دلته پروژې څو دانې ښکلي خو سره هم شکله نه دي فرق نو خدای دې وکړي چې تاسو یې په فرق باندې پوه شوي اوسېږئ تر بیا چې زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي